عافیه منم دا اسکول ته کډای شوی یې سخت خوشاله اول مقصد دا و چې میږ په کلي کې داسې سټوډنټ نشي پوتی چې هغه بله رضامند کو چې مو د ریپۍ د وجه سبق نه دی ویلی ام وخت مې نوې یوې سورګډه یې سخت خوند شو اسکر په ونه کې ګورنمنټ سکولونه خو ډسفنکشنل دي بالکل سبق نشي پکوي یو بچون ته خبره بنیادی دا دو چې داسې قسم سوسایټۍ سره چې دا کوم اجتماعیت به دا په قوم کې درېمي دغه سره په قوم کې اتحاد او اتفاق رو درېمي زه ایز ا چیرمین ډوک سټوډنټ سوسایټي چې ابریویټډ فارم کې ډي اس اس ورته ویلی شئ زمیږ دغه چې کوم سټوډنټ سوسایټي جوړه کړله دا تقریبا میش په کامې ده کې مو کوشش کړی و خو بیا لږ کې ناکام شه خو بیا مو خپل همت هار نه کړ بیا په سترې ده کې چې کوم میش توره سټوډنټس وي اکثر غلي وي هغه سره مو مشوره وکړه میش میټینګز هم وکړل خو ماشاءالله میش چې کوم ایجوکیټډ کمیونټي دو مطلب سټوډنټس دي دغه مو ته پیرا سات راس کو مو سره دا شاعر اون کوم بیا میش کابینټ جوړه کړله میش صرف لوکل کابینټ نه میش په هر یونیورسيټي کې په هر سیټي کې کوړتا میش کابینټ جوړه کړی دي میش خپل کلی چې کوم نیول سټوډنټس دي هغه فرست ایئر مطلب چې د فرست ایئر کې ایډمیشن کو هغه ته ګایډنس انفارمیشن ورکوي او اکنامیکلی هاي سپورټ کوي او پاناواد په فیسین آباد چې کوم دي هغه ایچ سی لیول وی میډیکل تاسي او کا په ډیفرنٹ یونیورسيټي کې د ایډمیشن کو پاکه همیش ګایډنس انفارمیشن په هر لیول میش د سپورټ کوي یلاته په کلی کې میش چې کوم ویسیو شاعر ون کړایو میش اول مقصد دا و چې میش په کلی کې داسې سټوډنټ نشي پوتی چې هغه بل رضامند کو چې مو د ریپۍ د وجه سبق نه دی ویلی نو میش دغه کوشش وکړ چې څومره پور کمیونټي وه د دغه سټوډنټس هم روخاستل دغه نه مې یو ټیسټ وکړ په دغه ټیسټ کې میش ټول 18 کسون وي او په 18 کسون کې میش 10 کسون سلیکټ کړل دغه 10 کسونو میش بس مختلف پرایویټ سکولونه کې ایډمیټ کوي داخله وي 8 په ویټینګ لیست یشتي هغه تم چې کله واس وراسي هغه وها میش په سکولونه کې داخله وي ورسره نور چې کیم الریډي ایډمیټډ وي خو ډیزرینګ وي مطلب غریبون وي د سکول فیس ډېر په مشکل سره جمع کوو حتی هم یو ټیسټ یې شو پاکې میش 10 کسون وخاستل اته میش 2000 سکالرشپ ورکړه ان شاء الله مجید میش ها داسې کوشش وي او په کلی کې میوا شاغټه لایبرری ها سوچ تابس ان شاء الله یغه ډېر زر انعقاد کیږي جنکۍ خو میش ټیسټ کړای و لکه میش جنکۍ چې کینګ می خلک ټیسټ ور لاجلی وي پور کمیونټی نه هغه ډېر کمې وي تقریبا 4-5 جنکۍ وي پاکې میش یو په ویټینګ لیست باندې ایشادو او یو میش پاس کړی دو نور میش ټیسټ بیس ورته ایش ک ټیسټ په بیس میش سلیکټ کړی وي ځکه چې میش ټیسټ بیس نه وي کلی ایشوز وي ډېر ایشوز نه جوړیږي ورشي کې میش کوشش زیات و چې میش جنکۍ ایډمیټ عدنان وی سی ډوک چیرمن او دا نن کوم پروګرام و دا د می د کلی د غریبونو پورا و چې کوم سټوډنټ وي او کله د سبق یو غریبون وي یو داس کاسون وي چې په ګورنمنت سکول کې سبق کوي په بل کې ای او دغه بخي سبق وي نه په کور کوي دغه د پورا د می چې کوم ډوک سټوډنټ سوسایټي دو ایغه دغه ټیسټ یا پاکه د زیوت کاسون وي خو هغه پورا د اول 20 کاسون چې کوم ټاپر وي دغه پورا سکالرشپ و چې د سلانه فیس جمع کیږي او کیږي دغه زمورا چې کیما د میج نوا خیر خود انسانی طور پر بنمیج وکا کندا چې کیم زوی کې وخت د ګورنمنت چار دو چې دا د میج په آئین کې هدي چې دا خامخا د میج یو بچی ته سبق د خامخا ورکاوي د تعلیم خامخا ورکاوي خو خیر د میج ملک یا د میج علاقه ډیره سرته پوته دو تعلیم په لاس ډیره زیاته سرته پوته دو هغه وجنه میش په علاقه کې زوی په زوی خپل سوسایټي جوړې دي هغه ایجوکیشن د پورا ډیره من راوي او زه چې کیم د میج د نور علاقې چې کیم چیرمنون دي هغه تاسو خوست کا چې کیم په کلی کې کیم سوسایټي دی په نه زیات فوکس وي هغه توس په تعلیم باندې وسوته توس په هیلث باندې وسوته زه اویس ډوګه کلی سره تعلق لرم ام فل هیستوري کې مې کړی دی پېښور یونیورسيټي کې ویزیټینګ لیکچرر یم لکه څنګه چې ته پاته دو په دا ټوله خطه کې بیا خاص کر په ونه کې ګورنمنت سکولونه خو ډسفنکشنل دي بالکل سبق نشي پکوي یو بچون ته د میش سره د ایجوکیشن حاصلول واحد ذریعہ پرایویټ سکولونه دي خو بیا غربت مسله دو نو د دغه لپاره دغه قسم ارګنایزیشنز لکه د میش په کلی کې چې جوړ شوی دی دغه مقصد دا دی چې په کلی کې غریب بچون د سکول نه بهر نشي پوته مالی مرسته ورسره وکړو نو زه د ټول ونه خلک ته دا ریکوست کوم چې په هر کلی کې دغه سي ارګنایزیشنز جوړ شي په پرایویټ سکولونه کې هغه بچون سپورټ کی چې څوک فیس نشي پرې کوي یا هغه بچون په سکول کې انرول کو چې څوک د پیسې
یا د نور څه وجوهات په وجه د سکول نه بهر پوتې دي. خبره بنیادی دا دو چې داسې قسم سوسایټۍ سره چې دا کیم اجتماعیت به دا په قوم کې درمي دغه سره په قوم کې اتحاد او اتفاق درمي او په دغه قوم باندې چې کیمه مسالې درمي که هغه د هر کیمه پالیسي که هغه بیرونی پالیسي وي که هغه اندرونی پالیسي وي یا دغه مقابله پورا داسې سوسایټۍ دره ضروری دي چې بلکې د خلک خپل خیالات سره تبادله کیږي. نو دغه خیالات تبادله کې سیاسي شعور هرو درمي، تعلیمي شعور هرو درمي او اشاره د علاقې پرمختګ هم ور سره تړلی دی.